ها بسم الله الرحمن الرحیم. اوس درس دی موږ تاسو دا زاویوي صورت خو متوجه اوسئ. ګوره که چېرته یو متحرک دغسې صحیح ده داسې حرکت ته ادامه ورکوي یو دایروي ډول غوندې حرکت کوي صحیح ده دایروي ډول باندې حرکت کوي. فرض مثال همدغه جسم چې ده دغه جسم دا جسم د دغه ځای نه حرکت پیل که د دغه ځای نه یا د دغه ځای نه د ا له نقطې څخه حرکت یې پیل که دا هغسې حرکت یې وکړه صحیح ده او چې شي ته لاړه د بي نقطې ته ورسېده. نو که چېرته تاسو دغه ته وګورئ دا د مرکز نه موږ تاسو محاسبه کوو نو دلته وګوره د حرکت د دغه نقطې نه وکړه داسې ته حرکت کې صحیح ده دغه نقطې ته ورسېده. نو دغسې دا یوه شعاع سوله چې شعاع سوله او دا هم شعاع ده بې پوه سولی که نه. نو دا شعاع ده دلته د دې سرعت که چېرته د مرکز نه وګورې نو چې شي وکړه په یوه زاویه باندې ووهه صحیح ده. دا سرعت د متحرک له ا څخه بي تاسې د خپل موقعیت ته بدلون ورکړه چې شی و یو زاویوي ډول غوندې و. پې پوه سولی که پوه نه سولی. نو دغه سرعت ته څه ویلی سي زاویوي سرعت صحیح ده. نو اوس موږ تاسو کولی سو تعریف یې درته ولیکو. که چېرته یو متحرک یوه زاویه نظر وخت ته طی کړي او زاویوي بلل کېږي. زاویوي سرعت در سره لیک په اومیګا سره ښودل کېږي. دغه علامه د اومیګا ده صحیح ده داسې ډبلیو ته ورته صحیح ده یعنې دغه ځای کې درته لیکم اومیګا دغسې صحیح ده. نو لیکي ورته لیکلی سو اومیګا سره څه شي کېږي ښودل کېږي. ها د زاویوي سرعت د زاویوي سرعت واحد د زاویوي سرعت واحد رادیان پر سیکنډ دی. وګوره رادیان پر سیکنډ دی. ها بیا در سره ولیکئ د زاویوي سرعت فرمول. وګوره موږ تاسو داسې لیکلی شو چې زاویوي سرعت مساوي کېږي ها وهل شوی زاویه د وخت په واحد کې په پوه سولی کې پوه نه سولی. ها د وخت په واحد کې عبارت له څه شي څخه ده زاویه. نو اوس دا موږ تاسو لیکو دیتا پر څه شي ټي سره صحیح ده. نو نهایي فرمول څه شی راځي نهایي فرمول موږ تاسو لیکلی سو چې اومیګا
مساوي کیږي دیتا پر څه شي ټي نو دغه څه شي څه نهایي فورمولې څه ده ان شاء الله دغه کې خو مشکل نشته صحیح ده هولي کله څه ها اوس ځو د زاویوي سرعت او پیریود ترمنځ اړیکه د زاویوي سرعت او پیریود ترمنځ اړیکه ګوره چې دواړو ترمنځ اړیکه موږ تاسو پیدا کوو دیتا څه شی ده دیتا یوه زاویه ده صحیح ده دیتا یوه زاویه ده نو دیتا یوه زاویه ده او که چېرته یو متحرک وګورم مکمل دوران ووهي مکمل دوران نو مکمل دوران د څو سره مساوي کیږي د رادیان له مخې د 2 پای سره مساوي کیږي څو سره مساوي کیږي 2 پای سره مساوي کیږي ها او بل څه شي کوو ټي چې دا ټي په د پیریود سره تعویض کوو په پوه سره کې پوه نه سره نو موږ تاسو د زاویوي سرعت فورمول چې دا اومیګا مساوي کیږي دیتا پر څه شي ټي نو اوس موږ تاسو ارزو اومیګا مساوي کیږي لیکو د دغه دیتا په ځای باندې موږ تاسو قیمت وځکو د چی شي قیمت د زاویې مکمل دوران او د ټي په ځای هم قیمت وځکو چې ټي خپل د پیریود څخه عبارت صحیح ده ځکه دا هم دوران ده نو موږ تاسو چې شي کوو د دیتا په ځای باندې چې شي وځکو 2 پای پر چې شي پیریود ان شاء الله واضح حسابي نو فارمول موږ تاسو لرو اومیګا مساوي کیږي 2 پای پر څه شي او بخای پر ټي نو دا فارمولز د زاویوي سرعت او پیریود ترمنځ څه شي د اړیکې فارمولز ها ولیکلی څه ها صفحه کم ها اوس رجوع د زاویوي سرعت او فریکوینسي ترمنځ اړیکه ها دلته متوجه اوسئ ها موږ تاسو همدغه د پیریود فارمول لیکو دلته وګورئ اومیګا مساوي کیږي 2 پای پر څه شي ټي ها دا اوس موږ تاسو د لیکلای سو
چې اومیگا مساوي کیږي 2 پای ضرب دی یوې پر ټي لیکلی سو که نه سو لیکلی دا ځکه موږ تاسو لیکلی سو ښه توجه ورته وکړه دا ځکه موږ تاسو لیکلی سو دا یو چې په 2 پای کې ضرب کو دا یو څه شي کو په 2 پای کې څه شي کو ضرب کو او داسې مخرج نه لري مخرج به یوي نو بیرته یو ضرب دی 2 پای نو 2 پای راکوي صحیح ده یو ضرب دی ټي نو څه شي راکوي یو ټي راکوي ان شاء الله دا خو واضح حسن ها نو اوس موږ تاسو څه شي کوو ها دلته رځو اف سے دا فریکوینسی مساوي کیږي د چی سره یوې پر ټي سره مساوي کیږي کنه یوې پر ټي سره نو اوس یوې پر ټي په ځای باندې دلته د یوې پر ټي په ځای باندې د چی قیمت وځکو د اف قیمت وځکو ان شاء الله واضح حساب وي نو اوس رځو اومیگا مساوي کیږي 2 پای د دغه ټي په ځای باندې چې قیمت وځکو اف قیمت هم وځکو نو اومیگا مساوي کیږي 2 پای ضرب د اف سره نو دغه څه شي د زاویوي سرعت او فریکوینسي ترمنځ اړیکه ها ولیکلی څه اوس رځو یو بل عنوان ده د خطي سرعت یعنی مطلب دایروي خطي صحیح ده او زاویوي سرعت ترمنځ اړیکه ها دلته متوجه اوسئ خطي سرعت خو سدا خطي سرعت فارمول موږ تاسو چې شی درلود v مساوي کیږي s پر t همدغه وکنه v مساوي کیږي s پر t s په دغه کې څه شی وو s آفرین د قوس اوږدوالی وو د قوس اوږدوالی وو ښه اوس موږ تاسو زاویوي سرعت دپاره راځو صحیح ده ها قوس موږ تاسو په مرکزي زاویه کې داسې یوه زاویه ولرو صحیح ده نو دا یوه شعاع سوله او دغه بله شعاع سوله داسې ده دغه اس او شعاګانې موږ تاسو په څه شي سره ښیو په آر سره ښیو دلته چې کومه زاویه لاسته راځي دا مرکزي زاویه ده په څه شي تیتا سره ښیو انشاءالله په دې خو پوهېږو نو اوس د مرکزي دلته درته لیکم د مرکزي زاویې د قوس اوږدوالی صحیح ده یعنی اس مساوي کیږي هیڅ شي څخه عبارت ده دیتا ضرب د آر سره مساوي کیږي چې شي سره دیتا ضرب د آر سره مساوي کیږي نو اوس موږ تاسو دغه قیمت ته موږ اوله رابطه ورکو چې شي اوله رابطه نو په څه شي کې وضع کوو په اول فورمول کې وضع کوو په پوه شولئ که نه د څه شي په ځای وضع کوو
آفرین د اس پر ځای څه شي کوو وضع کوو دغه اس پر ځای باندې وضع کوو د اس پر ځای باندې څه شی وضع کوو دیتا ضرب د آر وضع کوو بس نور څه شی نشته کی ها وی مساوي کیږي د اس پر ځای باندې دیتا ضرب د آر پر څه شي ټي په فورسوله کې وګورئ ها اوس موږ تاسو که چیرته وګورو اومیگا موږ تاسو څنګه ویلو چې اومیگا مساوي کیږي دیتا پر څه شي ټي صحیح ده ها اوس بیرته رځو دلته دیتا پر ټي دلته ستا کنه ها نو اوس موږ تاسو رځو وی مساوي کیږي د سلیکو چې دیتا پر څه شي ټي ضرب د آر لیکلی شو کنه ځکه دا مخرج لري بیرته دا وګوره دا مخرج لري یو بیرته د ټي سره ضرب کو دا په لاس سره کوي صحیح ده نو وی مساوي کیږي اومیگا آفرین شابه سي دا څه ده دا خپل مساوي ده د اومیگا سره صحیح ده نو لیکو اومیگا خداوا نو دلته لیکما اومیگا ضرب د آر نو دا چې څه د دواړو ترمنځ د اړیکې فورمول څه د زاویوي صورت او خطي صورت ولیکلی څه ها نو دلته یو څه اړیکې دي بس زه درته ولیکم ثبوتونو ته بس ضرورت نشته خیر که بیا هم راهنمایي درته کوم چې څنګه کېږي دغه ځای کې به زه راهنمایي درته وکړم صحیح ده لکه د مرکز ته د جذب تعجیل او د زاویوي سرعت لجنس ګوره دا فرمول سیدا A مساوي کیږي
آر ضرب د اومیګا مربع. دا څنګه راغلی دا؟ نو تاسو باید دغه فورمول نه پیدا کړئ. صحیح ده؟ دغه فورمول نه پیدا کړئ. دا اوس وی کوم فورمول پیدا کړ کنه، وی مساوي کیږي یعنی دغه وی مساوي کیږي اومیګا ضرب د آر. تاسو دغه کې دی وی قیمت دغه وځه کې او دا تاسو خپل پلاس درکې په پوه سوالې کې پوه نه سوالې. صحیح ده؟ نو دا تاسو وځه کې خپل او خیر بیا هم که څه مشکل وو ان شاء الله زمکاری در سره کوم. صحیح ده؟ ها دغه یو فورمول څه بل څه ده مرکز ته در سره ویلي کوي د جذب تعجیل د پیریود له جنسه. نو هغه ا مساوي کیږي 4 پای مربع آر پر टी مربع یعنی پیریود مربع. بل مرکز تا د جذب تعجیل د فریکوینسی له جنس. ا مساوي کیږي 4 پای مربع آر اف مربع. نو دا درې فارمولونه دي، دا باید تاسو در سره یاد وي. دا مثال چې کوم تاسو ویل دا به ان شاء الله زه حل کوم. د سی ویډیو غونډه به تی جوړه کوم، بیا به زه درته هغه کې واچوم او تاسو ته به میموري کارت کې واچوم او هغه ته به پورته کړم. مګر حمیم انسټیټیوټ چې کوم هغه د پیج دا یوټیوب چینل ده، صحیح ده؟ هغه کې به نور خلک هم وګوري او تاسو ته به هم د سی ویډیو واچوم. بس دلته به وخت نه ضایع کیږي. صحیح ده؟ ها اوس خو دا فارمولونه اوس راځو وخت څومره پاتې ده؟ پاتې. ها یو مثال حل کوو. صحیح ده؟ یو مثال در سره ولیکئ. ها او ته ماته دا مثال ووایه، زه به یې دلته ولیکم، تاسو یې همداسې لیکئ. صحیح دغه وایه د کالو پریمنځلو د ماشین د کالو د پریمنځلو د ماشین استوانه پریمنځلو د ماشین استوانه 1200 دورانونه 1200 دورانونه په یوه دقیقه کې سرته رسوي. په یوه دقیقه کې سرته رسوي. ایجز ها ایجز د استوانې پیریود او فریکونسي څومره ده؟ فریکونسي او پیریود څومره ده؟ یو جز. بي جز د استوانې زاویوي سرعت د استوانې زاویوي سرعت څومره دی؟ زاویوي سرعت څومره دی؟ سی. که چیرې د استوانې قطر د استوانې قطر 40 سانتي متر وي 40 سانتي متر وي پر استوانې د یو ټکي خطي سرعت څومره د یو استوانې د یو ټکي
خطي سرعت ټکی خطي سرعت څومره دی ښه بس پیدا کړئ لنډ او بس پای قیمت 3 فرض کړ نه نه پرست هغه چټي اخلي صحیح حل کو صحیح دا وایي کنه پای قیمت خو څه دا پای 3.14 دا وایي تاسو 3 فرض کړئ نو که 3 فرض کوئ حل کولای شئ که 3.14 حل کوئ خو یوازې دومره فرق وي چې دا به اشاري عدد موږ ته په لاس راکړي هلته به اشاري عدد نه وي بس نور دومره هدف دې موږ او تاسو بس حل کول دي ها متوجه اوسئ صحیح ده ښه انشاءالله لیکلی خو به مې وي اوس راځو ایجز ته ښه نور هغه ته وګورئ سکرین ته متوجه اوسئ ښه ایجز چې دا فریکوینسي موږ او تاسو پیدا کوئ نه دلته زه درته لیکم ایجز صحیح ده فریکوینسي پیدا کوو نو فریکوینسي دپاره اف مساوي کېږي صحیح ده د دورانونو شمیر n پر چی شي t n به چی شي وي د دورانونو شمیر په پوه سوال کې کوی نه سوال نو f مساوي کېږي دورانونو شمیر څو سره مساوي ده 1200 صحیح ده دلته مې ولیکو n مساوي کېږي 1200 t شپېته منټ یوه دقیقه ده ها بیا نو شپېته سکند صحیح ده نو دلته راځو 1200 پر شپېته سکند صحیح ده نو اوس دغه صفر د دې صفر سره له منځه ځي صحیح ده پاتې څو څه شاباسې پاتې اف مساوي کېږي 100 پر شپږ سکند ها اف مساوي کېږي 100 چې په شپږو باندې وویشو نو څو راځي 60 سکند وبخښئ ډېر زیات نو یوې پر اصل کې واحد چې شی راغی یوې پر سکند راغی صحیح ده یوې پر سکند راغی ځکه مخرج کې ده وګوره په مخرج کې ده صحیح ده نو اوس یوې پر سکند چې ده یوې پر سکند خپله د هرتز سره مساوي ده د فریکونسي واحد چې شی ده هرتز نو اف مساوي کېږي 60 هرتز سره انشاءالله دا خو واضح هست ها دوهم موږ تاسو راځو د ا جوز چې ده پیریډ ده ټي ته صحیح ده ټي مساوي کېږي یوې پر چې شي اف سره صحیح ده یعنی مطلب موږ تاسو چې شی پیدا کوو سیدی خو هرتز مطلب چې شی څه هرتز یعنی شل هرتز سیده په یوه ثانیه کې شل دورانه کړي دي مطلب یې دا ده په پوه سولی که نه اوس موږ تاسو چې شی پیدا کوو پیریډ مطلب دغه ده چې په یوه ثانیه کې وي په یو دوران په څومره وخت کې پیدا هغه وهلی ده په پوه سولی که نه نو اوس دوران موږ تاسو راځو ټي مساوي کېږي یوې پر شل صحیح ده هرتز سره نو اوس ټي مساوي کېږي چې یو په شلو باندې وویشو 0.05 هرتز چې شي سره مساوي ده هرتز په مخرج کې د یوې پر سکند سره مساوي ده په پوه سولی که نه ځکه مخرج کې ده دا وګوره صحیح ده نو دا وګوره په مخرج کې ده نو دلته مې په مخرج کې ولیکو نو ټي مساوي کېږي کسر الکسر 0.05 خپله لیکو دا به چې شي کو سکند پر یو نو بس سکند به یې ولیکو لنډ په پوه سولی که پوه نه سولی نو دغه لومړی جز او دا ولي
ولیکلی سم اوس رځو د بي جز ته ښه ورته متوجه اوسئ څه شي د بي جز ته نو دا به بي کو بي جز څه وایي د استوانې زاویوي سرعت پیدا کوي نو زاویوي سرعت تاسې په دوه ډوله پیدا کولی شئ نظر پیریود ته نظر فریکوینسي ته نو موږ تاسو لنډ لیکو اومیگا مساوي کیږي صحیح ده 2 پای اف نظر اف ته پیدا کو ان شاء الله واضح شوی دی اوس راځو دلته موږ تاسو قیمتونه وضع کوو صحیح ده دلته فای قیمت سیده فای قیمت معلوم ده 3 دلته 3 راکړی ده خو خدي خپل نو موږ تاسو 3.14 باندې صحیح ده کني کتاب کې خو ویلي وای تاسو د پای قیمت نظر هغه ته 3 ونیسئ تقریبا 3 ونیسئ د اشارې نه پکې تیر سي 1.4 نه په پوس ولا کړه خو خیر موږ 3.4 نیسو او بل د اف قیمت څو شل هرتزو یا د سه هم لیکلای سي اف مساوي کیږي شل پر یو پر سکند یو خبره ده صحیح ده چې هر قیمت تاسو الته وځکو نو سره رسو دلته موږ تاسو یوازې قیمتونه وځکو اومیگا خپل لیکو دوه هم خپل لیکو نو دلته بچی شي کو دا دوه قیمتونه موږ تاسو وځکو صحیح ده کوم قیمت څه د پای قیمت 3.14 تقریبا د عمره صحیح ده اوس د اف قیمت وځکو صحیح ده نو شل یو پر سکند ان شاء الله واضح حسوي به نو اوس رځو اومیگا مساوي کیږي دا په دغه کې ضرب صحیح ده نو 2 واره 4 8 صحیح ده 2 واره یو 2.8 په پوس ولا کې په نس ولا ضرب دی صحیح ده شل یو پر سکند څنګه نه اوس دا دوه څه د دوړو ته مشترک د سید نو څو جواب سي راسي لکه دغه نشپګه اشاریه 2 ترغه اوس په شلو کې ضربو سید نو ضرب دی شل نو داس 1.25 نو اومیگا مساوي کیږي 1.25 صحیح ده د زاویوي سرعت واحد څه شه ده نه د زاویوي سرعت رادیان پر څه شي سکند صحیح ده نو دغه موږ تاسو زاویوي سرعت هم ورته پیدا کړ نظر افتا هر یو تاسو ته اسانه هغه کې پیدا کولای
ها ولیکلی څه ها اوس راځو موږ او تاسو دریم وایي که چېرته د استوانې قطر سي ده صحیح ده 40 سانتي متر سي نو د یو پر استوانې د یو ټکي خطي صورت پیدا کړي ښه توجه وکړئ صحیح ده موږ او تاسو دا راخلو صفا کوي دا مې کاش مخکې صفا کړی وی وخت به نه ضایع کېده خیر کم وخت نیسي ها اوس دا به هم موږ او تاسو ورته صفا کړو ها ښه متوجه اوسئ سی جز څه وایي وایي تاسو د استوانې خطي صورت پیدا کوي نو خطي صورت چې دا وی مساوي کېږي فارمولې لیکو دوه نه د هغه له مخې 2 پای آر ضرب د اف د فریکونسي له مخې صحیح ده اس دلته نه درکړی صحیح ده ها نو دا خطي سرعت څه ها که چېرته موږ تاسو دغه ته متوجه یو صحیح ده دغه ته متوجه یو 2 قیمت معلوم ده صحیح ده نو موږ تاسو چې شی لیکو وی مساوي کېږي 2 ضرب د پای ضرب د آر ضرب د اف صحیح ده ها د اف قیمت معلوم ده وی د پای څو ده 3.1 نو لیکو 3.1 هم لیکو دا چې شي څه د پای قیمت څه ها د آر قیمت سلور ده دلته موږ د قطر را کړای ده چې شی را کړای ده قطر را کړای ده نو موږ تاسو قطر زاغه څنګه شعاع څنګه پلاس ور ځکه دلته خو آر سه ده آر شعاع ده آفرین آر سه ده آر دلته شعاع ده چې شی ده شعاع ده نو موږ تاسو د یو دایره رسمو خو ته متوجه اوسئ داسې یو دایره مو رسم کړل د دغه قطر سه ده داسې د مرکز نه سي تیر سي ده دغه ځای وګوره دغه ځای نه تر دغه ځای پورې ساحه سي ده وای څومره ده 40 سانتي متر ده څو ده 40 سانتي متر خو موږ تاسو 40 سانتي متر نه ده پکار موږ تاسو څومره ساحه پکار ده دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دومره ساحه پکار ده نو دا سي ده موږ تاسو 40 په دوه باندې ویشو څو به سي 60 سانتي متر نو دغه ځای کې موږ تاسو 60 سانتي متر لیکو په پوه سوالای کې پوه نه سوالای نو ار څه 60 سانتي متر نو دلته موږ تاسو لیکو 60 سانتي متر واضح هسه خبره ها د اف قیمت تاسو ته معلوم ده اف څومره ده آفرین دا هم 1 پر سکند سره مساوي صحیح ده ځکه فریکوئنسي د مخکې موږ تاسو پیدا کړ ها موږ تاسو خو ضرب کې دی هغه نه استفاده کولای شو د کلکولیټر نه موږ تاسو درې رخلو په دغه کې ضربو چې هر څو جواب د دې نه راغی دغه حاصله ضرب په شلو کې ضرب کې چې دغه نه څو جواب راغی هغه په دغه شلو کې ضرب کې یعنی دا ټول موږ تاسو چې سره چې کوو ضربو ها چې ضرب کو څو راځي 0.8 نه اوس نه 25.8 هغه پلاس راځي و درګه زی درته لیکم خو متوجه اوسئ دا ټول چې موږ تاسو ضرب کو 25 او 25 دولس یعنی 2512 پلاس راغی صحیح ده خو چې شي پلاس راغی سانتي متر پر سکند پلاس راغی دا کوم هغه کې دا سیستم کې دا آفرین دا د سی جی اس په سیستم کې دا غواړي چې ام کې اس ته بدل کی چې شتا ام کې اس ته غواړي چې چیرته بدل کی نو تاسو چې شی وکي دا سانتي متر با په سلو باندې ویشي ولی سانتي متر د متر سلامه برخه ده کنه نو په سلو باندې ویشي نو اوس چې شي کو وی مساوي کیږي 2512 تقسیم پر سل صحیح ده اوس به متر پر سکند سي ها وی مساوي کیږي 25.12 متر پر سکند کوم هغه کې سیستم کې ام کې اس په سیستم کې ان شاء الله واضح ولا خبر تا در سره ولیکئ